یارانو تاسو فکر وکړئ که یو هلک د یو څو یارانو سره په یو اوږده صحرا کې روان وي، 100 کیلومتره مزل یې کړی وي، ټول یاران ښه ستړي وي، خو یو هلک پکې بیخي ساسا وي او غواړي چې کله به یاران د دمې نوم واخلي او همدغه یار ته کوم چې ډېر ساسا دی او دمې په انتظار دی، دغه یار ته د کور نه زنګ راشي او ورته دا وویلی شي چې کور ته لږ زر راشه او کور ته تش رانه شي، څه خواږه راوړه، او زنګ کټ شي. دی پوه نه شي چې د خوږو څه مطلب دی، او بیا ورته څه وخت پس بل یو زنګ راشي او ورته وویلی شي چې لالا، کاکا، ماما، وټیور چې مبارک شه، او بیا زنګ کټ شي. دی بیا په دې پوه نه شي چې مبارکي د څه خبرې. په حقیقت کې دله یې د هغه جینۍ تپوس کړی وي، غوښتنه کړې وي، کومه چې د ډېر وخت نه په خپل ذهن کې نیولې وه او دی پې بیخي مړو، خو د ده ذهن دا نه منله چې دا جینۍ به ما ته میلو شي او دا به زما په نوم شي، او هغه جینۍ کور والا تپوس کړي وي او ده ته میلو شوي وي، او دی د دغه کول د دغې خبرې هغه زیرې په دې هلک باندې کوي، خو واضحه یې ورته نه، او دی په خپل ذهن کې ډېرې خبرې کریرې وي چې دا خوشحالي څه شل دی، څه دي، څه نه دي، او دی دغه ځای کې روان دی، او په دغه وخت کې ورته یو بل زنګ راشي او هغه د یو ګاونډي یو یار له طرف نه درته ووایي چې اشنا خیر خو به وي، ستاسو په کور کې خو څه نغاره والي کېږي. دی بیا ډېر فکرمند شي چې هېڅ نه خبر نه یم، خو پوهېږم چې څه خوشحالي ده، خو دغه خوشحالي دی په خپل ذهن کې دومره لرې بوځي چې دی په خپل ستړیوالي پوهېږي نه. دی په اوږدو اوږدو ګامونو د خپلو یارانو نه مخکې را روان وي، او کور ته یې چې 5-4 کیلومتره هر څومره مزل چې پاتې وي، هغه په ډېر کم وخت کې وي، او دی په دغه مزل پوه نه شي، د دغې مزل په ستومانۍ او په ستړي کېدو بیخي پوه نه شي، او کور ته چې هم راشي د دغې خوشخبرۍ نه خبرې شي، نو بیا چې څوک چېرته لیږي او چې څوک دې څه وایي، هغه داسې کوي چې بلکل د ده په وجود کې تکاوټ نه محسوسېږي. یارانو دا تکاوټ د وجود نه ولې ختم شو؟ دا انسان دومره مست ولې شو؟ د انسان په مخ باندې دا مسکا ولې راغله؟ دا فقط د یو څو خوش خبرو، یعنې د یو څو مثبت خبرو اورېدو له وجې نه. هر هغه خبره چې ته پې خوشحالېږي، د ستا په خوله پې مسکا راځي، دا مثبت خبره. تاسو که کله د مثبتو خلکو سره ناسته وکړه، د مثبتو خبرو اورېدل مو وکړل، مثبت او ښکلي مخونو ته مو وکتل، تاسو یقین وکړئ ستاسو وجود به دومره انرژیټیک شي، دومره توانا به شي چې تاسو به ستړي کېږئ نه، ستاسو په ذهن باندې به بوج نه وي، تاسو به ډېر زیات خوشحاله او ډېر زیات فراخ او ډېر شکرګزار او ډېر د مینې ډک ژوند کوئ. دا فقط ډیپینډ کوي چې ستا مازغه ته ګیر چاپېره چې کوم ماحول میسج ترانسفر کوي، دا په کوم رقم دي، آیا دا منفي دي او که آیا دا مثبت دي؟ منفي هر هغه خبره چې اوس په دې ځای کې ذکر کوم واپس تاسو په ذهن کې ستړیوالی راولي، ځکه یې ذکر نه کومه، خو صرف نومونه به یې واخلمه چې غیبت، نفرت، بغض، کینه، حسد، دا ټول یو منفي عمل او منفي خبرې دي. د دې د اورېدو سره د ستاسو وجود کې تکاوټ، بدرنګي، په مخ کې ګونجیوالی، په ذهن کې ستړیوالی او د ګناه سره سره د خدای ناراضګۍ سره سره په آخرت کې د سزا سره سره د دې ژوند هغه ټول حسن د منځه وړي. فقط مثبت خبرې چې د خدای هم په داسې ډول خوښېږي چې خدای ته دا انسان په نور انسانانو کې بیا خاص ښکاري. په دې خاطر د خپل ترمنځه همیشه مثبت خبرې، د مسکا خبرې، د سندرې خبرې، د مینې خبرې، د شریک ژوند خبرې، د شریک اتن خبرې، دا به زمونږ د وجود دپاره په دا ډول رقم بهتر وي چې زمونږ ځواني، زمونږ عمر کې د اضافي سبب به ګرځي. او دا پیغام نه یوازې د خپل ځان دپاره بلکې د ټول چاپېچل دپاره عام کول پکار دي. که د معاشرې نه هر څومره بدرنګ پیغامونه او بدرنګې خبرې ستاسو ذهن ته رارسي، خو دا فن زده کړئ چې دغه بدرنګې خبرو، دغه بدرنګ پیغامونو لا سپین رنګ ورکړئ،
دغه په مثبت پرده کې بند کې او دې معاشرې ته مثبت پیغامونه خواره کې. دا معاشره به نه یوازې په دې مثبت پیغامونو ښکلې کېږي، بلکې ته به د دې معاشرې دپاره یو حسینه چهره یې. هر سړی به تا سره په ملاقات کې خوشحاله وي، هر سړی به غواړي چې د ستا مخ ته وګوري. نه یوازې دا چې د ستا په چهره کې به مسکراحت وي، نه یوازې دا چې ستا ځوانۍ کې به اوږدوالی راځي، نه یوازې دا چې ستا په ژوند کې به اضافه راځي، نه یوازې دا چې د ستا نه به رب خوشحاله وي، بلکې ټول هر څه د دې معاشرې بدلیږي صرف په مثبت سوچ باندې، په مثبت خبرو باندې، په مثبت عمل باندې. په دې خاطر راځئ چې ټول د یو بل سره غاړه غټې شو، ټول یو بل ته وخاندو، ټول یو بل ښکل کړو، ټول د یو بل سره اتڼ وکړو، ټول د یو بل سره سندرې ووایو او ټول د یو بل سره ټپه شو. باران د ځمکې آبادي ده، ګرانه جانانه زه په تا آباده یم. یو جهان مننه.